نو د مشکلاتو د ختمېدو طریقه هغه د مونځونه دي چې هغه موږ پرېښودي ده. یو ځای ته منډې بل ځای ته منډې چې هر مسلې راته ډېرې نږدې لار زما او تا سره په لاس کې هغه د مونځونه کول دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه خپله کړه که حدیث کې راځي چې کله به ورته څه مسله راغله نو بیا به یې مونځ کوو. دا طریقه ورته الله ښولې او دا رباني طریقه ده. رباني ورته د الله د طرف نه ده، الهي طریقه ده. الله سبحانه وتعالی د غمونه مشکلات څه چې د الله د طرف نه وي او هغه رب دا طریقه ښیي نو خو بیا په دې کې شک نشته چې دې سره غمونه ختمېږي. دې کې یو فایده مفسرین ذکر کوي، وایي دې کې د 15 مونځونه ټول راغلي. نور د ځایله کېدو نه بعد وی مونځ کوه. نور ځایله کېدو مطلب نور چې کله د اسمان په منځ شي او بیا مغرب طرف ته روان شي د ځایله شو. د دغه وخت نه مونځ کوو د شپې د تیرې پورې او مونځ د سحر. وایي په دې کې 15 مونځونه راغلي هغه داسې الله تفصیل د وختونو نه دی ذکر کړی، تفصیل په حدیثونو کې راغلی خو په قرآن کې ورته لنډه اشاره شوې ده. نور د ځایله کېدو نه بعد کم مونځ دی؟ ماسپښین مازدیګر. د شپې په تیاره کې کم مونځ دی؟ ماښام ماسخوتن او سحر مونځ. په قرآن الفجر، قرآن الفجر قرت د سحر مونځ د سبا مطلب چې دغه او دا بیا خاص مونځ دی. ان قرآن الفجر كان مشهودا، یقینا مونځ د سحر ته حاضري کیږي د ملایکو. سحر منځ کې ملایکو الله وی حاضرېږي نو دی پکې خاص ذکر کو. حدیث کې راځي چې دا ملائک سحر منځ کې راځي او بیا مازدیګر منځ کې راځي نو د دوی ملاقات د سحر منځ کې کېږي. الله وی دا مونځ نه ګډوډ نشي. دې له ملایک هم راځي. ملایک ګوره د اسمانونو نه راکوشي او راشي منزله دي جوماتونو ته حاضري کوي او موت اوده پراته وي په کوټه کې. څومره بدبختۍ خبره ده. بله لار ورته م الله وښوه د مانځه نوره مسله 15 مونځونه خو شو. الله وی نه یو بل مونځ به سره هم کوه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، او د سیسې د شپې نه تهجد کوه به په قرآن باندې نافلة لك، دا یو زیاتی عمل دی ستا دپاره. صرف اکتفا بیا ته په فرضي مونځونو مه کوه. الله یو زیاتی نفل په اصل کې زیاتی شي ته وایي. لکه غنیمت ته مال غنیمت ته ویل کېږي الانفال. نو مطلب مقصد د مجاهدینو اخو جهاد دی که نه، خو د غنیمت میلاوېده څه دي؟ زیاتی یو شی دی چې الله یې د مجاهدینو له ورکوي. ځکه ورته انفال وایي نفل. موږ چې یو نفلي مونځ وکړو نفلي مطلب دغه زیاتي مونځ دی الله پرې نه دی فرض کړی. الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو طریقه وښوه چې ته د تهجد دا مونځ کوه. بیا دې کې اختلاف دی چې تهجد دا مونځ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واجب او که نه. بعض علما وایي دا په هغه باندې لازم و څنګه چې دا 15 مونځونه په موږ لازم دي. بعض وایي اول پرې واجب و بیا منسوخ شو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې د تهجد نه پرېښودو. دې سره ډېر غمونه ختمېږي. بله وجه دا دی چې هلته حدیثونو کې دا راغلي چې الله د شپې په دې اخرنۍ حصه کې د درېیمه حصه چې ده په دې کې الله څه کوي؟ د دنیا اسمان ته راکوزېږي او دا اواز کوي وي د چا څه مشکلات شته چې حل یې کړم. او چې تا غمونه ډېر او دغه ټیم کې تا الله ته نه وایې نو کله به یې وایې؟ نو د شپې مونځ کوه. ګوره الله پیغمبر ته وایي د شپې مونځ کوه. هغه څوک دی نو زما او ستا به څومره ضرورت یې د شپې د لمانځه ته چې پیغمبر ته ضرورت دی نو ما او تا ته به څومره ضرورت وي. که ډېر نشي کولی 2 رکاته کوه 4 کوه خو همیشه یې کوه. سحر منزل تر پاسې او 5 ساعت مخکې راپاسه 20 منټه مخکې راپاسه دا دې نه پاتې نشي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي علیکم بقیام اللیل، د شپې دا مونځ وی پرې نه دی ګورې. فانه دأب الصالحین قبلکم، د آدم علیه السلام نه واله او د دې وخته پورې چې څومره نیکان خلک دي هغه ټول د شپې تهجد کوي.
دا د ټولو لار ده او په دې شپه کې ګوره ډېر ناشنا رازونه پراته دي خو دا شپه خبرې نشي کولی لکه چېرته دې موږ تپوس کړی وي چې ته راته څه عجایبات بیان کړي چې ګوره څه به یې بیانولی څومره نیکان خلک دي د شپې په دې تیرو کې ولاړې الله ته جاړي موږ ته څه خبرې وو نو د شپې څه حصه د الله دپاره لازم وباسئ 15 منټه وباسه 10 منټه وباسه څه ټایم دی هېڅ نه دی اجر به راته میلاو شي مسلې او غمونه به دې ختم شي زړه ته به دې سکون میلاو شي